دوستانو نن در سره بهترینه او یو عظیم الشانه وظیفه شریکه کوم چې دی الله الصمد ده. که هر انسان خپل حاجت پوره کول غواړي او خپل دعا قبولیت حد ته رسول غواړي نو دی الله الصمد دا یو ناشنا ختم دا یوه وظیفه دی وکړي صرف او صرف یوه ورځ. په یوه ورځ کې به هر ناممکن حاجت الله پوره کړي، هر سخت مشکل سی وي له هغه څخه به الله دته پریشاني ورکړي او دغه وظیفه سي صرف او صرف یوه ورځ دی وکړي د الله الصمد. هر قسم ته دعا سي وکړي دعا به الله قبوله کړي او هر څه سي وغواړي الله به ورکړي، مال دولت رشته اولاد دا ټول به الله ورکړي هغه هم په یوه ورځ باندې. او دا داسې بهترینه وظیفه ده چې د الله نوم د ډېر عظیم الشانه طاقتور نوم ده. د دې وظیفه چې څوک وکړي له فقیر سړي څخه باچا جوړوي، له مالدار سړي څخه نور هم مالداره کوي. یعنې د کم انسان چې غریب وي هغه انسان ته به الله د دې وظیفې په کولو سره مال او دولت ورکړي او کم انسان چې مالدار وي په مالداري کې به الله تعالی نوره ترقی ورکی. کاروبار غواړي کاروبار به انسان ته الله ورکی، روزګار غواړي روزګار به ورکی، اولاد غواړي اولاد به ورکی، رشته غواړي رشته به ورکی. او د هر جایز مقصد لپاره چې دا وظیفه تاسو وکړئ هغه مقصد کې تاسو کامیابه کېدلی شئ. د هر جایز حاجت لپاره چې دا وظیفه تاسو وکړئ په هغه جایز حاجت کې تاسو ته الله تعالی کامیابي درکوي او هغه حاجت در پوره کوي. په اسان الفاظو درته وایم چې له فرش څخه مې و عرش ته رسوي، له فقر څخه مې د باچي و درجې ته رسوي، له مسکینتوب له غریبتوب له احتیاجي له نیستي له تنګدستي له غریبي له دې ټولو څخه م الله تعالی ساتي د دغه الله صمد په برکت سره. نو دوستانو دا وظیفه به تاسو کوئ د اشراق په وخت کې. اشراق څه وخت ده؟ د سهار له لمانځه نه بعد چې لمر څنګه راوختی لمر څیره راووهله بس په دغه دوران کې دا وظیفه تاسو کولی شئ. دا وظیفه ده د الله تعالی نوم چې الله الصمد بېنیازه ذات ده او دغه ډېر عظیم الشانه ختم ده، عظیم الشانه وظیفه ده. نو طریقه یې دا ده ورته متوجه سئ. کله چې د سهار لمونځ وکړئ که په کور کې یاست که په مسجد کې، نارینه خو لره پکار ده چې په مسجد کې وکړي او زنانو لره خو اجازت د مسجد نشته هغه باید په کور کې وکړي. او حدیث کې راځي کم څوک چې د اشراق لمونځ وکړي الله تعالی و هغه انسان ته د مکمل پوره یو حج قبول سوی حج. ګور یو خو دغسې حج وي چې هغه قبول سوی نه وي، نه داسې حج چې قبول سوی وي داسې عمره چې قبول سوی وي الله تعالی و هغه انسان ته د دې مکمل ثواب ورکوي. ګوري په خپل کور کې 2 رکعاته یا 4 رکعاته صلات اشراق کول لمونځ کول الله تعالی پر خپل ځای باندې په خپل کور کې 10 منټه په اخلي پر دې 9 منټو باندې الله تعالی تاسو ته د یو مکمل حج چې قبول سوی وي د یو مکمل عمره چې قبول سوی وي ثواب درکوي. داسې نه چې نارینه ته ورکوي زنانه ته نه، هر کس ته ورکوي که نارینه یې که زنانه یې د ټولو ته الله تعالی دا ثواب ورکوي. نو دوستانو تاسو چې د سهار لمونځ وکړئ زنانه که په کور کې وي د سهار له لمانځه چې فارغه شوې پر هغه جای نماز ناست ولاړیږي دي نه، او نارینه که په کور که په مسجد کې وي چې د سهار له لمانځه نه فارغه سو پر هغه جای نماز پر هغه ځای باندې ناست ولاړیږي دي نه دا وظیفه دې شروع کړي. الله الصمد الله الصمد الله الصمد تر هغو پورې دې وایي چې څو لمر راوختی. صحیح ده؟ کله چې لمر راوختی اوس داسې هم کولی شي که د لمر وخت معلوم وي پر ګړۍ باندې خو هم صحیح ده. که چیرې دته د لمر وخت نه وي معلوم نو دته خو ضرورت څه چې دی د باندې ووځي او له چا سره خبرې وکړي دا پوښتنه وکړي چې لمر راوختی که نه راوختی. خو تر دې ښه ده چې دنیوي خبرې ونه کړي دا الله الصمد وظیفه شروع کړي په مابینځ کې وتلی شي چې مثلا لمر ته وګوري چې آیا لمر اوس راوختی که نه راوختی. هغه وظیفه په روانو کې هم ویلی شي، بیرته راسي پر هغه ځای باندې کښېني لمر ته انتظار وي هم یې ویلی شي چې څومره تعداد وویله خو صحیح ده چې تر څو لمر راخیږي. چې کله لمر راختی له هغه نه بعد دا وظیفه په خپل ګریوان کې راجوف کړي او ولاړ دې شي 2 رکعاته یا 4 رکعاته صلات اشراق نیت دې وتړي. نیت یې دا رقم د نیت کوم د زړه خلاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات اشراق په دې حاضر وخت نو مخ مې کو پر لوري د کعبې شریف خواته الله اکبر هغه رقم لمونځ لکه 2 رکعاته نفل چې دی کوي که 2 رکعاته کوي که 4 کوي د خپله مرجې ده.
نو کله چې هغه وکي سلام دی وګرځوي، له سلام ګرځولو نه بعد دی بیا یو نیم سلواره هغه توري ووایي الله صمد الله صمد الله صمد، او لغه نه بعد دی وظیفه دعا وکړي، الله تعالی به د دعا قبول کړي. چې هر څه دعا او هر حاجت او هر مقصد او هر خواهش لغه لپاره دی وکړي. کې د محبت لپاره کوي پر خورن کې شي دی دم کې محبت لپاره دی وکړي واغه کست دی ورکی. کې د اولاد لپاره کوي پر خورن کې شي دی دم کې خپل دی موچ کې په کور والا دی موچ کې الله به اولاد ورکی. کې د مینو د محبت لپاره دی دوی د ګرانښت لپاره کوي هم دی پر خورن کې شي دم کې یو بل دی وچ کې ان شاء الله الله تعالی به دې په برکت سره دې مابین کې مینه او محبت پیدا کی. که هر کس سره د محبت کوي په هغه کس دی وچ کی، او که هر ځای د رشتہ کول غواړي پر هغه رشتہ کول لپاره دی په مثلا خورن کې شدم کی په هغه چا دی وچ کی سیده غواړي د ځان لپاره راضی کی، په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته. نو دا عمل چې دوستانو یو ورځ وکي ان شاء الله په دې یو ورځ کې به د مثبت رزلټ الله فلاس ورکړي د حاجت په پرسي. خو یاد ساتئ چې یقین مضبوط وي، عقیده مضبوطه وي، توکل پر الله وي، بیا ضرور ستاسو حاجت پوره کیږي. نو دا و دوستانو زمونږ نن وظیفه د الله صمد د صلات اشراق په وخت کې الله تعالی دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خپل هم وکړي، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. الله تعالی مو تل آباد او خوشاله او کامیاب لره. دعاګانې موږ ته کوي، موږ تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو. پر الله مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.